د موبایل او کمپیوټر په دې زمانہ کې چې استعمال زیات شوی دی او ډیر ځوانان ډیر ماشومان او ډیر کارکونکي د ادارو د کمپیوټر سره سروکار لري او د دې څخه هیڅ خلاصون نه لري. دی باید لږ تر لږه 10 دقیقې هر 10 دقیقې وروسته باید 10 ثانیو دپاره خپلو سترګو ته استراحت وکړي او لرې وګوري. دغه 10 ثانیې باید د سترګو ته استراحت ورکړي او 10 دقیقو دپاره 10 ثانیو دپاره لرې وګوري. دوامداره کتل کمپیوټر موبایل ته سترګو ته ضرر رسوي او بدون د ضرورت نه کمپیوټر موبایل استعمالول د سترګو ته سخت زیان اړوي. نو کوشش وکړئ خپل ماشومان او خپل ځان د دغه مضره وړانګو څخه وساتئ.